د کہانی شروعات د یوې ځوانې جینۍ نه کیږي چې هغه د ګاډي په شیشه کې خپل میک اپ سموي لګیا وي. دا یوه خوشي لاره وه چې دغه ګاډي والا ورکولو کې او دا ځان ته راښکي. د دې چې کله سترګې وغړېږي نو دا په ځمکه پرته وي او چې کله بار ته روځي نو دا په یوې کچه تاخانه کې ځان ومومي چې د هغې نه ګیر چاپېره د خټو دیوالونه راته وو او ورونه د لرګي. دا دغلته ډېر وګرځي خو د تلو لاره ورته معلومه نه شي. البته د یو ګیم والا ډبې ورته ضرور میلو شي. دا یې راواخلي او لګیا شي پکې چې هغه یې د یوې کمرې خواله ورسوي. دا چې کله ورکولو کې نو په هغې کې ورته د هوټل یو پارسل میلو شي چې په کلا وهلو سره ورته پکې یو برګر میلو شي. دا بې لکه د لیونو شروع کي او د خوراک نه پس بیا د هغه ګیم په حل کولو کې لګیا شي چې بیا یې د یوې کمرې خواله بوځي. په هغې کمره کې یو پوست فارم او بالغ پروت و چې هغې پې خپل خوب پوره کولی شو. دا پوهه شي چې زه د مرګ په لوبه کې داخله شوی یم چې په کټه باندې ماته د ژوندي پاتې کېدو سهولت میلاویږي. په دویم ځل د لوبې په حل کولو سره دې ته یو څښه او بدبودار لیټرین میلو شي چې په هغې کې زړې او د نالې اوبه جمع شوي. خو د ژوندي پاتې کېدو دپاره دا خپل لوټې رامنې کړي او هغه اوبه وڅښي. د دې لوبې نه دا تنګه راشي او هغه د لوبې والا ډبې دیوال ته وولي. خو لږ ساعت پس ورته احساس وشي چې زما په غوسې دلته هېڅ هم نه کېږي او ما خپل واحد امید وویشته. دا بیا هغه راواخلي او هلی کړي چې دا ځل ورته پاکې اوبه میلو شي. دا د تښتېدو لاره ګوري چې د یوې کمرې خواله ورشي چې هغه طالب او کوډ یې په ور لګېدلی و. دا هغه کوډ راواخلي او په تاله کې یې واچوي چې د ور په کلا وهلو سره دې ته په کمره کې یوه همزوله جینۍ میلو شي چې سخته پریشانې او جاړي. دا یې د لاسه کي خو هغه ورپسې چاړه په لاس رامنډه کي چې دا ورپسې په تادې وربند کي. هغه جاړي چغې وهي خو دا ورکولو نه کي. دا سلسله د 3 میاشتو پورې وچلیږي چې هغه جینۍ پکې مړه هم شي او وجود یې بین هم شروع کي چې دې ته اندازه وشي چې د لوبې اولنۍ برخه مکمل شوه. دا د پیشو سره اوده شي او چې کله سترګې وغړېږي نو دا په هسپتال کې وي او ډریپ ورته لګېدلي. دا د کټ نه راپاسي خو د کمزورۍ د وجې راوغورځېږي چې ډاکټر راشي او هر څه ورلسم کي. ته 100 کالو راسې روکوي او پولیس ته یې له پرون را پیدا کړې. تا پوره 15 کاله په اغوا کې تیر کړل او هغه اغواکار ته 15 کاله په نشه کې ساتلي. تا ته د علاج ضرورت دی چې ستا یاداشت واپس راشي او پولیس سره د هغه ظالم اغواکار په نیولو کې مرسته وکړي. د هغې یقین نه راځي خو بیا ورته ډاکټر د هغې یو زوړ تصویر وښایي. د دې په لیدو سره دې ته په مزه مزه هغه د تیارې ځای هغه ګندګي او توره پیشو را یاده شي. هغه ډاکټر ته دا وایي په آخري ځل زه یوې تورې پیشو سره ملاستی وم. خو په حیرانتیا سره ډاکټر ورته وایي دا د ستا وهم دی او اکثر د نشې د وجې داسې کېږي. د دې خپلې خېټې ته پام شي چې په هغې د اپریشن نشان وي. د دې په لیدو سره د دې مازغه کوله وشي. هغه خو زه پیشو سره نوم لاستې بلکې زما زوی و. دا حیرانه پاتې شي او ډاکټر بار ته لاړ شي چې په ټلیفون باندې رنګ راشي. د رنګ په اوچتولو سره دې ته پته ولګي چې دا هم یوه لوبه ده او دا هسپتال نقلي دی. دې ته په دیوال یو سوری راښکاره شي چې دا د ير د لاسه د ایمرجنسي بټن څو ځله ووهي خو د هغې طرفه هېڅ قسمه څه جواب رانشي. دا مجبوراً په بیماره سټه باندې بار ته وځي چېرته چې په ټول هسپتال کې تیاره وه. د هغې تیارې ته یو سی وولي چې شک په یقین کې بدل شي. هغه هسپتال نو بلکې هغه تاهانه وه. دا پوهه شي چې همدغه ډاکټر اغواکار دی او چې څه ورته هم دی وایي هغه دروغ دی او دماغي چال دی چې د ویانو په ذریعې سره هغه په حقیقت کې د بدلولو کار روان دی. د ډاکټر په کمره کې دې ته څه څیزونه میلو شي کوم چې په دې په خوبونو په یادونو کې راتلل. د دې شک نور هم پوه شي چې په دې کې دې نظر په دیوال لګېدلې د تاخانې په نقشې باندې پروزي. خو د هغې نه مخکې چې ډاکټر پې پوهه شوی و دا واپس خپل کټ کې سملي. ډاکټر چې کله راشي نو دې ته وایي چې هغه اغواکار پولیس ته میلو شو او اوس ته په مکمله توګه آزاد دی. دا هم داسې ظاهره کي لکه چې ستا ټولې خبرې ټیک دي او غلی غلی په خپل ذهن کې یو منصوبه جوړه کړي. ډاکټر چې کله د دې ټریپ بدلوي نو دا د پلیستر په کلکه خپه باندې هغه پلته په سر ووهي او سر د ډاکټر دا هم راپروزي. دا په منډه منډه د ډاکټر د کمرې نه هغه نقشې راواخلي او په ماته خپه باندې د نقشې په لاره روانې شي. خو په تلو تلو کې واپس یو ځای له راځي چېرته چې ډاکټر ولاړو وي. د دې نو څه پورې څوک هم نه دي وتلی خو دې سره نقشه وه چې هغه یو سورنګ ته ورسي چېرته چې د خطو لاره یوه اندرپایا وه. دا د کمزوري وجود او د ماتې خپې باوجود همت ونه بیلي او روزي او د اوسپنې ورپسې بند کړي او د لرګي د کوره رابهر شي چې په ګوډه خپه باندې په وورو کې مزل شروع کړي. خو د ډاکټر تجربه او هغې سختو هغه ختمه کړې وه او په تندکونو کې په خپل نه ختمېدونکې د مرګ په سفر را روانې شي. تاسو ته دا نینۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. مله راکړئ اجازت. بای بای.